یعنی وخوړله. زه تاسو ته یوه خبره وکړم چې دا څونه هم خلک ماته میسجونه کوي د خپل اوقات حساب سره میسجونه کوي. پوه شوئ؟ زه تاسو ته یوه خبره وکړم د $1000 نه کمه خبره ما سره مه کوئ. پوه شوئ؟ او دا دی چې هر سړی راځي او پاکستاني روپیز ما ته مه ښوئ، ما د پاکستاني روپیز نه دي په کار. پوه شوئ؟ او زه بله خبره تاسو دا ووایم که څوک پروموشن کول غواړي هغه کول غواړي اول لاړ شئ ایکسچینج ته نو پیسې چې دی چینج کړئ. ما صرف او صرف ډالر لګي، ډالر، یورو، US ډالر او یورو، غیر علاوه بالکل یوه خبره ماته مه کوئ. دې وخت کې زه راوتی وم بهر ما یې لږ څه وخورم نو پاکستان ته راغلم. دې مطلب خو دا نه شو ټنګه 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 میسجونه کالونه شروع شوي دي. یار ستا په مخکې وګوره څومره کالونه میسجونه رالو. ملګرو که ستاسو خیال وي په پاکستان کې دا وخت اډیو لیکس چې کم دی هغه ډیر زیات په تیزۍ سره روان دی. یعنی که موږ وګورو کم سیاستدانان چې دي د هغو چې کم کالونه ریکارډ کیږي او هیکر چې کم دی هغه راوباسي او دنیا ته هغه شو کوي چې دوی په خپل منځ کې څه ویلي نو هغه سلسله لا جاري ده. خو زموږ د پښتنو کم مونږ ورته سوشل ورکر یعنی کم د ټیک ټاک سټاران چې دي هغه به ورته وایو د هغو هم کالونه چې دی هغه ورځ په ورځ باندې لیک کیږي. یعنی که ستاسو خیال وي څو ورځې مخکې چې ګل چاهت او کم سندل خټک چې هغه ملیشیا ته تلي هلته چې د هغو کم کالونه لیک شو په سوشل میډیا باندې چې بیا کومه غویمه روانه وه هغه هم ستاسو وړاندې وه. اوس چې کم دی د سلیم افریدي کم کال چې دی هغه لیک شوی تاسو هغه واورېدو چې آیا سلیم افریدي په دې کې هم د 1,000 روپو داسې څه ډیمانډونه کوي هغه تاسو په خپله واورېده. یعنی ګل چاهت د کم کال چې ریکارډ شوی په هغه کې وایي چې 4,000 راک او 3,000 دالي 4,000 ظالم او هغه قیصه روانه وه. هله ختمه نه وه چې سلیم افریدي پسې هم هغه کال چې کم دی هغه لیک شو. نو دغه د سلیم افریدي کوم ویډیو چې وه هغه موږ تاسو سره شریک کړه او تاسو چې کوم دی هغه پوره وکته. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.